د حضرت ابي هریره رضی الله عنه څخه روایت دی، هغه وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل د سپوږمۍ په لیدلو روژه ونیسئ او د دې په لیدلو یې ماته کړئ، او که سپوږمۍ د وریځ په وسیله پټه شوې وه نو د شعبان د میاشتې 10 ورځې پوره کړئ او د هغه نه وروسته بیا روژه ونیسئ. اوس دلته چې الله رب العزت د روژې مبارکې میاشتې لپاره قمري میاشت ټاکلې ده، لمریز میاشتې نه ده ټاکلې. په دې کې د الله رب العزت ځینې حکمتونه موجود دي چې د هغو له جملې څخه یو دا چې قمري کال نسبت لمریز کال ته د 11 ورځو په اندازه کم دی. قمري کال د لمریز کال نه 11 ورځې کم دی. په همدې لامل د روژې میاشت په هر کال کې د لمریز کال په نسبت 10 ورځې مخکې راځي. نو په همدې لامل د روژې میاشت په هر کال کې د لمریز کال په نسبت 10 ورځې مخکې راځي، چې د هغې په نتیجه کې ګورو چې د روژې میاشت د 10 کالو په بهیر کې د لمریز کال په ټولو میاشتو راځي او هیڅ یو ورځ داسې باقی نه پاتې کیږي چې مسلمان په هغې کې روژتي نه وي. د دې په ترڅ کې لنډې ورځې هم راځي، اوږدې ورځې هم راځي، ګرمي هم راځي او همدارنګه یخې ورځې هم راځي. نو په دې ترتیب د ټولې نړۍ مسلمانان په مختلفو ورځو کې روژه نیسي او ټول په یو شان د روژې د سختي او کړاو احساس کوي. او که داسې نه وای نو د ګرمو سیمو اوسیدونکي به نسبت یخو منطقو ته د زیاتو ستونزو سره مخامخ کېدل، یعنی یو شمېر وګړو به تل په تودو او ګرمو ورځو روژه نیولی او یو شمېر به تل په یخو ورځو کې، یو شمېر به تل په اوږدو ورځو کې روژه نیولی او یو شمېر به په لنډو ورځو کې. خو په اوسنۍ طریقه کې د یوې زمانې دورې په بهیر کې ټول خلک په یو ډول د روژې سختي او مشکلات زغمي. همدارنګه وینو چې مختلفې میوې او خوراکونه چې هر یوې په یو ځانګړي موسم کې پیدا کیږي. کله روژه د انګورو په وخت کې، کله روژه د توتو په وخت کې او کله روژه د نورو میوو په وخت کې. او د قمري تقویم سره سم روژه نیول له یوې خوا انسان د دغه مختلفو خوراکونو څخه په ځان ساتلو د مختلفو وختونو په بهیر کې عادت کوي، او له بله پلوه هغه د ځانګړې نوعې له استفادې څخه یې نه بېبرخې کوي. د روژه نیولو لپاره د رمضان د مبارکې میاشت په تعیین او ټاکلو کې یو بل حکمت هم دی، او هغه دا چې ټول مسلمانان په یو ځای او په یو ورځ روژه نیسي، او دا عمل د مسلمانانو ترمنځ د وحدت، اتحاد او یووالي او اخوت احساس رامنځته کوي. هغوی د انضباط، انتظام او د الله تعالی هر حکم ته د غاړې ایښودلو سره عادت کوي.